أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. کفارو به کله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه دا غوښتنه کړه چې ملائکې دې راشي د تا په نبوت دې موږ ته شاهدي ورکړي. کله به یې دا ویلې چې کوم مړی راته ژوندی کړه چې هغه د تا په نبوت باندې موږ ته شاهدي ورکړي. رب کریم وایي مخکې تیر شو چې اول وار څوک نه شو تابع بیا چې فرمایشي معجزې ورته کاره کړي ایمان راوړي. نو الله تعالی وی کچیر دی ته ملائکه نازل کوم مړي ورسره وغږیږي هر علامات د تا په نبوت او صداقت باندې چې مخامخ ورته ذکر کوم او ایمان نه راوړي مګر هغه څوک به راوړي چې د الله تعالی ورته فقره خو اکثره د دې جاهلان دي نه پیږي چې دا فرمایشي معجزې غواړي ځکه دغه عاقبت ډیر خطرناک ده چې وای غواړي په خپل خوله او بیا ایمان پرانوړي هغه خلک د خدای په خامخا تباکي یو ته مکنه ورکي. ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه کبشکا مگر علی گلی وای دغه کافرانو ته غوښتنه د دې سره ملائکه وکلمهم الموتى خبر کړي وای د دې سره مړیو لکه دا دې چې وای وحشرنا علیهم كل شيء قبلا او جمع کړي وای موږ دوی ته هر شی په دنیا کې مخامخ بیا هم ما قانون وليؤمنوا چې د ایمان راوړي الا ان يشاء الله مگر هغه وخت اعلی اراده و د دې ایمان راوړل ولكن اکثرهم يجهلون اکثر د دې ناپوهان دي چې په خپل غوښتنه باندې معجزې غواړي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن همدارنګه موږ پیدا کړی دي هر نبی ته دښمنان د شیطانانو چې دغه انسي شیطانان دي او که جني شیطانان دي یوحي بعضهم الى بعض چې وسوسې اچي بعضې د دی چې دا جني شیاطین دي نورو ته چې هغه انسي شیاطین دي زخرف القول غروره هغه ښایسته کړی شوې خبرې لپاره د غولولو دوکه کولو دپاره د دغه وخت القا ورته کوي. ولو شاء ربک که الله اراده کړې وای ما فعلوه دی به دا کار نه و کړی فذرهم پرېږدی دی وما یفترون هغه دروغ چې دی د ځانه جوړوي. هر وخت کې هر نبي چې دنیا ته راغلی د دغه نبي مقابله شروع شوې ده. شیطان خو د اوله نه ګورې قسم کړی و چې زه به د تا بندګان په سمه لار پرېنږدم خو په انسانانو کې هم داسې انسانان دي چې د شیطان ملګرتیا کوي. په دغو خلکو الله د شیطان اطلاق وکړه. ګورې شیاطین تقسیم شو دو قسمه عدو شیاطین الانس والجن انسي شیطانان او جني شیطانان دغه دواړو ته اطلاق د شیطان پکېږي. خو دا چې جني شیاطین خو مشهور دي چې موږ تاسې په سترګو باندې نه وینو. انسي شیطان هم راځي نو عالم لیکي چې او تر جني شیطان نه انسي شیطان ډېر بد ده. ولې جني شیطان چې سړي ته وسواس واچي علاج په اعوذ بالله کېږي چې په اخلاص اعوذ بالله وایي خدای دې د وسوسې ختموي. اما انسي شیطان خو درته راشي د لاس نه دې ونیسي د هغه ګناه صفت درته کوي بیا یې دې تر هغه ځایه پورې دلایل هم درته وایي تا ته قناعت هم درکوي او در پورې ونیښلي بودیزي مګر په ګناه دې لګیا کړي په اعوذ بالله هم دا نه لرې کېږي. ځکه خدای پاک موږ ته ډېر بار تاکیدن وایي چې د کفارو د فساقو فجارو د ملګرتیا نه ځان ساتي د هغو د صحبتو د محبتو نه ځان ساتي ځکه دا انسي شیطان ده دا انسي شیطان ده دا بیا خامخا ته هغه خپل طرف ته اړوي د نکاح نه یې منې کړي د دوستۍ او د ملګرتیا نه یې منې کړي. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه دا جني شیاطین بیا انسي شیاطینو ته ښایسته خبرې ذهن ته ورکوي. دغه تعیین د کفر تعیین د فسق تعیین د معاصیو د ګناو دا خلکو ته چې قناعت ورکوي په خبرو دغه خبرو القا شیطان ورته کوي. داسې چلونه ور وښیي چې نبي علیه السلام نه وی
ګورې ښځې ناقصات العقل و دین دي، خو د هغه باوجود چې ناقص العقل ناقص الدین دي، ډېر هوښیار خلک خطا کړي. بې عقل سړی هوښیار سړی خطا کول دا وایي دغه ده چې دغه ښځو ته نبي علیه السلام د شیطان پړي ویلي دي، حبائل شیاطین دي. عزتمند سړی به یې، طالب به یې، عالم به یې، صوفي به یې، عجیب به یې، مجاهد به یې، نیک سړی به یې، خو چې څنګه هم خدای هم دې وساتي د ښځې سره ګوښی شو، درېیمه دستي شیطان ده. بیا چې خبر شروع شوه دستي میل موجودېږي. دا میل چې موجودېږي دلته د شیطان القا کړي. داسې خبرې ښځې ته په خیال کې ورکوي چې غټ غټ سړیان به خطا کړي، خپل خاوند به خطا کړي، د خپل پلار سره به یې په جنګ واچوي، د خپلې مور سره به یې په جنګ واچوي. د اکثرو کورنیو کې ښه زوی به ښه ګزاره کوي، د خپل مور پلار سره ښه ګزاره کوي، چې واده وکړي به یې هغه پلار یې بېخیرا ورته کړي، هغه مور یې بېخیرا ورته کړي. دغه ښځه داسې حد ته ورسوي چې د مور پلار مقابلې وکړي. ځکه وایي دغه جني شیطان داسې خبرې ورزده کوي انسي شیطان ته چې هغه بیا خلک په خطا کوي. ولتصغى الیه، او لپاره د دې چې میل وکړي دغه دروغو ته افئدة الذین، زړونه د هغه خلکو لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې، وليرضوه، او دوی دا کارونه کوي د دې دپاره چې خوښ کړي دوی دا دروغ، وليقترفوا ما هم مقترفون، او د دې دپاره چې وکړي دوی هغه ګناهونه چې دوی کسب کوونکي دي، ځانه جوړونکي دي، په هغه باندې دی لګیا شي. دا یې عاقبت ته نو الله تعالی اراده د دغه نه ده کړې چې ټول خلک مسلمان کړي، پرېښي دي دا خلکو ته، شیاطینو انسي و جنیو ته هغه لګیا دي، بس چاته دروغ خوند ورکوي، چاته ګناه خوند ورکوي، ځکه هغه القا د شیاطینو د طرف نه ورته کېږي. افغیر الله ابتغي حکما، حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یهود راځي چې موږ او تاسې به پلانکي ته اختیار سره ورکړو چې هغه څنګه فیصله وکړي. الله یې چې ورته ووایه چې د الله نه سوا بل ثالث وغواړو، بل فیصله کوونکی وغواړو. د خدای پاک د حکم په خلاف حکم ورکول، کفر، ظلم، فسق، درې قسمه فتواوې راغلې وي که نه وي راغلې. افغیر الله ابتغي حکما، آیا بې د الله نه وغواړم زه یو بل حکم کوونکی عادل چې ما د تاسې په مابین کې فیصله وکړي. او حال ده وهو الذي انزل الیکم الکتاب مفصلا، الله تعالی هغه ذات ته چې نازل کړی ده تاسو ته کتاب قرآن عظیم شان واضح. والذین اتیناهم الکتاب، او هغه خلک چې یهود ته ما کتاب ورکړی، یعلمون هغه ښه پوهېږي چې انه منزل من ربک، چې دا قرآن نازل شوی دی د رب د تا نه بالحق، په حق سره. فلا تکونن من الممترین، مه کېږه ای انسانه له جملې د شک کوونکي نه په دا قرآن عظیم شان کې. وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، پوره شوي دي خبرې د رب د تا په رښتینوالي او په عدل او په انصاف کې. لا مبدل لکلماته، نشته بدلونکی خبره د الله تعالی لره، وهو السمیع العلیم، د الله اورېدونکی او عالم ذات. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به کله خلکو مشورې ورکولې، خو دا منافقین خو چالاک کوي. الله تعالی ورته وایي که دا کافر دا درته وایي چې راځئ داسې جوړه وکړو، لکه مخکې چې وویلې چې دا مسکینان د ځانه لرې که کري وخت معلوم که موږ ته. اوس که داسې خبرې ته د دی منې، تا به د لارې نه بې لارې کړي. خو دلته الله داسې وویلې وان تطع اکثر من فی الارض، که ته اطاعت د ډېرو هغو خلکو وکړي چې په مځکه کې دي، یضلوک، تا به بې لارې کړي عن سبیل الله، د الله د لارې نه. د ډېرو کې اشاره ده دې ته چې کفار ډېر دي که مسلمان. که د کفارو خبرې منې، تا به د دې نه اړوي. اکثر وایي دی دي په نسبت سره مسلمانو ته، که د دې خبر منې، د دې په مشورو عمل کوي، تا به د حق نه واړوي. ځکه ان یتبعون الا الظن، دوی متابعت نه کوي مګر تش د ګمان، وانهم الا یخرصون، نه دي دوی مګر دروغ تړونکي په الله تعالی پورې. الله وی چې د الله نوم په یاد شوی د هغه شی خوره، دوی د دوی چې په خپل لاسي مړ کې هغه خورې، او چې هغه حلال کې هغه بیا نه خورې. بیتتا دا بحیره او صاحبه چې مخکې تېر شوي دي، وروسته هم را روان دي. نو کله کله خو به نبي علیه الصلاة والسلام ته حکم دی وشاورهم فی الامر راغلی. چا په باب کې د صحابه سره مشورې کوه، مشورې ورسره کوه. کله به یو صحابي مشوره ورکړه،
چې خیر په دې کې د نبی علیه السلام ته به چې د خیر جانب معلوم شو عمل به هم وکړو د دغو نه خو منع نه ده راغلی د اکثر نه وایي کفار مراد دي د خپلو صحابو سره خو د مشورې الله حکم ورته کړی او په ډېرو ځایو کې پیغمبر علیه السلام د صدیق اکبر رضی الله عنه په مشوره عمل کړی د حضرت عمر رضی الله عنه په مشوره عمل کړی د یو بل صحابي په مشوره عمل کړی هغه د هلاکت او د ګمراهۍ ذریعه نه دي ځکه د یغو مشوره هم د دین په رڼا کې انسان ته کله د یو شي مصلحت مشر ته نه معلوم که چېرته د یو خبرې مصلحت معلوم شي نو د کفارو چې اکثره من فی الارض دی دي دغه د دروغ ویونکي دروغ جوړونکي دی دي د دغو چې متابعت ونه کړي ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله بېشکه رب د تا ښه عالم ده په هغه چا چې څوک ښویېدلي دي د لارې د ده نه وهو اعلم بالمهتدین او ښه عالم ده دانا ده په هغه چا باندې هم چې سمه لار موندونکي دي نو فقولو خورئ مما ذکر اسم الله علیه د هغه شي نه چې د الله نوم په یاد شوی وي ان کنتم بآیاته مؤمنین که یې تاسې د الله په آیاتو ایمان درلودونکي وما لکم څه معنی ده تاسې لره الله تاکلو چې نه خورئ مما د هغه حیوان ذکر اسم الله علیه چې د الله نوم په یاد شوی ده او حال ده وقد فصل لكم ما حرم علیکم الله واضح بیان کړی دی د تاسو لپاره هغه څه چې در باندې حرام کړی دي په یغو کې الا ما اضطررتم الیه چا ور مجبور شي هغه بیا درته معاف کړی دي دغه خوراک درته روات وان کثیرا بېشکه ډېر د خلکو لا یضلون نور خلک هم ګمراه کوي په فتوا سره چې دا شی حلال ده دا حرام ده باهوائهم په ارزوګانو خپلو سره بغیر علم بې د علم نه څه دلیل نه لري ان ربک هو اعلم بالمعتدین بېشکه رب د تا چې د ښه عالم ده ښه دانا ده په هغه خلکو چې تېرېدونکي دي د شرعي حدودونه وذروا ظاهر الاسم وباطنه پرېږدئ ښکاره ګناه او پټه ګناه ان الذين يكسبون الاسم هغه کسان چې دوی کار ګناه کوي ښکاره یا پټه سيجزون بما كانوا يقترفون ته به بدله ورکړی شي سزا به ورکړی شي د هغه ګناهونو چې دی کړي دي که پټې که ښکاره پټه ښکاره ګناه یې دواړه پرېږدئ د دغه دوه مطلبه دي ګناه دا ظاهري ګناه لکه زنا خو بعضې زناوې په ښکاره وي لکه مشهوره رنډۍ خانې وي خلک ورځي باک هم نه کوي په دا عمل باندې بعضې پټ وي لکه څویلې چې دا د دیاتو د عامو مسلمانانو په مابین کې پیښیږي چې د ښځې سره یا د جنکۍ سره یا سړیو سره غلط تعلقات په پټه نیول کېږي نو ګناه وایي دا یوه ګناه ده خو څوک یې په ښکاره کوي څوک یې په پټه الله د دواړو قسمونو نه منع وکړه ما ښکاره ګناه کوي ما دغه ګناه په پټه باندې کوي دغه سود ده دغه قتل ده دغه ظلم ده ټولې ښکاره ګناوې دي خو څوک دغه ګناه په ښکاره کې بدماش ته پر روډ باندې ولاړ دی د خلکو نه په زور روپۍ اخلي خو څوک یې بیا په غلا کې پټ ورځي د هغه نه روپۍ اخلي ګورې خو دواړه دغه یوه پردی حق خوړل دي څوک یې په ښکاره کې څوک په پټه الله وی هره ګناه چې ما منع تر کړې ما یې په ښکاره کې دومره دلاوري او بدماشي کوي چې د هېچا پروا نه لري او ما یې په پټه یا وایي دا معنا ده او یا دا معنا ده یو د ظاهره اندامو ګناوې دي یو د زړه ګناوې دي دا د ظاهره اندامو ته ظاهري ګناوې ویل کېږي د زړه ګناه ته باطني ګناوې ویل کېږي لکه چې الله حکم کړی ده چې ته غلا مه کوه ته زنا مه کوه ته قتل مه کوه دا ښکاره ګناوې چې منې کړي خو دغه یې منې کړي دي چې ریا مه کوه تکبر مه کوه حسد مه کوه عجب مه کوه د دنیا محبت مه کوه د ډېر اوږدوالي د امیدو د عمرو مه کوه د خدای د رحمت نه مه ناامیده کېږه د خدای د عذاب نه مه بېغمه کېږه امن بېغمي د الله د ګرفت هم کفر ده او ایاس ناامیدي د خدای د رحمت هم کفر ده دا مه کوه نو که ښکاره ګناوې دي چې د موږ ظاهره اندامونه دي د هغو په اصلاح هم موږ مامور یو د باطن ګناوې د باطن په اصلاح هم موږ مامور یو لکه ظاهره اوامر دي چې لمونځ کا روژه نیسه زکات ورکوه حج کا جهاد کا علم کا نفلي او فرضي اعمال کا خو باطني هم داسې اعمال دي چې په زړه کې تواضع پیدا کا توکل پیدا کا صبر پیدا کا قناعت پیدا کا حلم پیدا کا عفت پیدا کا د مسلمان سره محبت پیدا کا د دین سره محبت پیدا کا د الله او د آخرت سره محبت پیدا کا خاتمه مراد لري
چې دا عن تصوف دغه ماخذ ده وذرو ظاهر الاسم و باطنه څوک چې ګناه کوي الله خو په ظاهري ګناه خبر دی د زړه په ګناه خبر ده الله به بیا سزا ورکوي لکه مخکې چې سورة بقره کې موږ تاسو ویلي وو ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله ولا تأکلوا ما خورئ تاسې مما د هغه مردار شوي شي نه لم یذکر اسم الله علیه چې د الله نوم په هغه باندې نه یاد شوی وانه دا د الله نوم پرېښودل لفسق فسق ده دا خوړل د دغه شي چې د الله نوم نه په یاد شوی دا فسق ده د الله د حکم نه وتل دي ګناه ده د ذبح په حال کې د الله نوم به سړی په اخلي کم از کم دومره به ویې بسم الله که پوره بسم الله الرحمن الرحیم یې خو ډېره ښه کلي دومره چې وویم چې بسم الله بس کفایت کوي خو که قصدن چا دغه نوم پرېږدی قصدن په یاد یم دا خو بسم الله نه وي قصدن یې پرېږدي دغه شي خوړل روا دي که نه نو دا نور بعضې ائمه وي چې روا دي ولې نبي علیه السلام نه چا پوښتنه وکړه تو ویل د انسان د مسلمان په خوله کې د الله نوم ده په زړه کې د الله نوم ده که ویلی وای خو د الله نوم یې پاخست بت نوم خو یې نه پاخست زموږ د احنافو مسلک دا ده چې نه دا تفریقات د قصد په صورت کې کېږي چې قصدن د الله نوم نه په یاده یې دا په خوړل حرام دي او که سهوان پاتې شو نسیانن پاتې شو هغه کې به بیا هغه حدیث باندې عملي چې مسلمان په زړه کې د الله نوم ده اوس ورخطا ته د ذبح حال اوس د موږ عام خلکو چې الله لیدل نه دي کړي دومره ورخطا شي چې هر څه تربیت شي نو که بسم الله په سهوه پاتې وه خوړل یې روا دي که قصدن پاتې وه خوړل یې ناروا دي د بت نوم د بل چا نوم چې په واخیستی شي هغه خوړل حرام دي ذاتې ناروا دي دا نو ذاتې دواړه ته ورغلی خو شیطان چې دا جني شیطان د انسي شیطان ته په زړه کې وراچوي چې دا اوس مخکې مې خبره وکړه هغه به دا کفارو او مشرانو به دا کشرانو ته ویلې چې ګورې هغه چې په خپله مړ شو موږ څه ویې چې الله تعالی مړ کړه دا نسبت الله تعالی ته کوو که نه چې الله تعالی یې حلال کړي درته مړي کړي هغه نه خورئ او چې په خپل لاس یې مړ کړي دا خورئ نو دوی به ورته ویلې میتته خورئ دا مردار شوی شی په خپل مړ خورئ الله تعالی یې ګوره چې د الله نوم نه یې په یاد شوی خو خپله مړ شو د الله نوم نه شو په یاد هغه نه خورئ وان شیاطین بېشکه شیطانان چې دي لیوحون وسوسې اچي الی اولیائهم خپلو دوستانو ته لیجادلوکم چې د تاسو سره جګړې وکړي خو وان اطعتموهم که تاسې ای مسلمانانو د دغو بدبختو کافرانو د دغه شیاطینو اطاعت وکړو انکم لمشرکون بیا بېشکه تاسې مشرکان شئ